بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ افغان انلاین او زه یم ستاسو کوربه سید عدنان شاه. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. یقینا امید لرم چې تاسو به ښې روغ جوړ به یې او د ژوند نه به چې کوم دی نو مزې به اخلئ. همدغه مو هڅه ده چې ستاسو په وړاندې داسې خاطرې داسې خپرونې راوړو چې زموږ په ژوند کې خو بدلون هم راولي، ورسره خوشحالیانې هم راولي. هڅه مو دغه کړې چې د افغان انلاین په سلسلې په ذریعې سره چونکې دا انفوټینمنټ دی، نو موږ کوشش کړی دی چې د موسیقۍ سره سره د فرمایشونو سره سره د ګیلو مانو سره سره او ستاسو د کلتوري ستاسو د ګپو شپو سره سره چې کوم دی نو تاسو سره هغه نومیالي هم چې کوم دی نو راوړاندې کو تاسو ته د افغان ټي په شیشه باندې وښایو چې کومو نومیالو د قام ته ترقي ورکړې ده، د قام دپاره یې ورځ او شپه یو ځای کړې ده، صرف دې دپاره چې قام ترقي وکړي، د قام بچي هم ترقي وکړي. او دغه نومیالي چې کوم دی نو د ډېر په زوره باندې د سکرین ته راولو، ډېر په د چا خبره چې ډېر په خواست باندې سکرین ته راولو. ګنې دغه نومیالي چې کوم دی نو دی صرف په دې باندې باوري، په دې باندې مطمئني چې زمونږ د قلم یا زمونږ د لاس په خدمت یا زمونږ د سوچ خدمت یا زمونږ د هنر نه چاته فایده رسي، دا ډېری. خو به هر حال دا هم ضروري ده چې په معاشره کې چې کوم خلک معاشرې ته په ښه سترګه ګوري او معاشره په ښه سترګو کتو باندې خوشحالیږي او د ملک په ترقۍ باندې هغوی خوشحالیږي او د ملک کې چې څه هلې ځلې کېږي، ښه کارونه کېږي، ترقي کېږي، نو هغوی پرې ویاړ کوي. نو هغه نومیالي چې کوم دی نو موږ کوشش کړی چې ستاسو ته د افغان ټي په شیشه باندې وړاندې راولو. بهرحال ډېر نومیالي به تاسو لیدلي چې هغه د افغان ټي په شیشه باندې راغلي. وقتاً په وقتاً مونږ دغه هڅه کوو چې زمونږ چې کوم ولس دی مونږ هغه وي آی پي ګڼو، چې مونږ دپاره هغه وي آی پي دی. مونږ دپاره ولس چې کوم دی نو خاص دی. اکثر له خلک وایي چې دا لږ سپیشل میلمانه دي. بهرحال سپیشل میلمانه خو ټیک ده، خبره ټیک ده، عزت خو ټول خلک ورکوي، هر چا ته یې ورکوي. خو بهرحال مونږ په دې باندې کوشش کړی چې کوم د حقیقي معنو کې د عزت لایق دي، د ستایلو لایق دي، هغه خلک چې کوم دی نو هغه نومیالي چې کوم دی نو تاسو ته وړاندې راولو. نن هم خپرونه داسې به زه به وایم چې خپرونه به تاسو سره وي، نو هغه به د علم د رڼاګانو سره د خدای خدمت سره تړلې او نور د زه به وایم چې کو کریکولم اکټیویټیز په اړه څه ته چې هم نصابي سرګرمیانې ویلی کېږي. او بیا به چې کوم دی نو چې کوم نومیالی به یې د هغې په دا ټول دا د هغې سیګمنټس دي چې کوم مې وویلې چې په دې سیګمنټس به خبرې کوو مونږ. او د هغه نومیالي په ژوند باندې به خبره کوو چې دغه نومیالي په خپل ژوند کې څومره ستونزې تېرې کړي، کوم کشالو سره دی مخ او د هغې باوجود چې کوم دی نو د هغه دور کې دی خپل ځانونه چې کوم دی نو د قام ته وقف کړي دي او بیا یې ځان نه جوړ کړي دي. نو یقینا دا خو د دنیا ترقي وقتاً په وقتاً چې کوم دی دنیا ترقي کوي، خو د اوسني جدید دور کې مونږ ګورو چې ډېر خلک چې کوم دی نو هغه خپل وخت چې کوم دی نو هغه ضایع کوي، خپل سکل ضایع کوي، خپل چې کوم زه به ورته وایم چې که زمونږ نوی کول دی نو هغوی خپل صلاحیتونه چې کوم دی نو په غلطو اکټیویټیز کې استعمالوي. نو بهرحال مونږ دغه ستاسو ته ښایو چې هغه کامیاب خلک چې کومو کامیابو خلکو ورځ او شپه یو کړې ده، هغوی وایي که دانه خاک میں مل کر گلی گلزار ہو جائے، هماغه دانه چې کوم چې د لال چې په هیرو کې وي نه پټېږي، نو هغه مونږ کوشش کړی دی چې مونږ نن بیا د یو سیمې بلکې د اکبرپورې د سیمې یو ځلنده ستوری
چې پوره اکبر پوره صوبه پې ویاړ کوي او نن به ووایم چې صوبه پې ویاړ کوي ځکه چې تېر وختونو کې تېرو ورځو کې داسې یو اکټیویټي شوې وه چې هغې کې د همدغه چې کوم زموږ استاد محترم دی هغه په ډېر درناوي سره د هغې خدمات وستایلی شو او هغې ته په خدماتو په وجه باندې چې کوم دی نو د یو ښه سند نه هغه هغې ته ښه سند وسپارلی شو. بهرحال دغه ټولې کیسې که تاریخ خو مونږ همیش دپاره دغه وایو چې د خپلو مشرانو د خپلو لارښودانو چې کوم دی نو چې چا درته یو ټکي ښودلی نو د دې مطلب دا شو هغه ستا استاد دی او پوره عمر ته د هغې د هغه یو لفظ چې تا ته استاد ښودلی دی نو هغه که ته پوره عمر ډېر هر څه وکړې خو ته د هغې یو لفظ قیمت چې کوم دی نو نشي ادا کولی نو یقینا نن هم را سره د دې کام چې کوم کامونه جوړوي استاد محترم را سره ناست دی زما خپله زه پې فخر کوم زه پې ویاړ کوم پوره کلی پې ویاړ کوي پوره کلی پې فخر کوي او دا هغه شخصیت دی چې زه پې ډېرې خبرې وکړم نو زما خیال دی کمې به وي ګنټې به تېرې شي ورځې به تېرې شي خو بهرحال زه به دومره وایم چې هغه شخصیت دی چې دی یو 2 ځل ټرانسفر شوی د خپل علاقې د سکول نه نو یقینا په جي ټي روډونه بلاک شوي وو چې خلکو احتجاج کولو چې استاد یې به دلته وي ولې که دی دې سکول نه لاړو نو زموږ د بچو مستقبل چې کوم دی نو هغه به تباه شي. بهرحال الله دې نه کړي خو بهرحال صرف هغه د ولس جذبه د ولس مینه او ولس مینه هم چې کوم انسان څه معاشرې ته ورکوي نو هماغه معاشرې نه چې کوم دی نو اخلي معاشرې نه به د هغې امید ساتي که ته معاشرې ته څه نه ورکوې نو ته دې معاشرې نه امید مه ساته چې تا ته به ښه یا بد یا څه چې تا ورکړي دي هغه به امید نه ساتي. بهرحال زما هم استاد که نن 2 لفظونه 3 لفظونه ویم او ستاسو په وړاندې ناست یم نو یقینا د دې شا ډېر د محنت ډېر د زه به وایم چې ډېر د مینې او ډېر د شفقت او د هر څه لاسي یقینا نن چې ناست یم زما چې کوم استاد محترم چې زه همیش دپاره همدغه کوشش هڅه مې چې کله مو زما نه خو دومره کېږي ولې چې ما ته پته چې څه قیمته نشته که څه مدا کړمه خو بهرحال چې همیش دپاره دعا ته لاسونه پورته کوم نو استاد پکې ټول استادان بیا خصوصا زما استاد محترم دی راته بلکل وړاندې راته ولاړ بهرحال دغسې د دې خپرونې مقصد به هم دغه وي چې خپل لارښودان چې کوم دی نو د هغې ته چې کوم دی نو د عزت په نظر وګورو د هغې عزت وکړو هغه یې ونازو هغه یې وقدرو بهرحال دغه به مشني ما سره د اکبرپورې د سیمې ډېر ستر شخصیت او ډېر معتبر شخصیت ګل اسلام صاحب را سره ناست دی استاد جي هرکلی درته وایو په خیر راغلی درته وایو السلام علیکم ډېره مننه چې تاسو زه د افغان ټي وي ته راووستم تاسو چې کومه خبره وکړه زه خو د دې اهل نه یم او نه د دې لایق یم خو بهرحال ستاسو دغه شان د ولس مینه وي نو زه ډېره مننه کوم. استاد جي مننه مونږ ستاسو کوو چې تاسو خپل قیمتي وخت مونږ ته وبخلو او دلته زمونږ د اسلام آباد سټوډیو ته هم راغلی او زمونږ چې کوم مینوال دي خصوصا ټول فیملیز به ناست دي زما خپرونه زه په دې خوشحاله یم چې براډ مایندډ خلک ګوري زما خپرونه که هغه میل دي که فیمیل دي که نر دي که ښځه ده که نوی کول دی خو هغه شوق سره ګوري او پوره فیملی یو ځای ناست وي مونږ روټۍ هغه پورې نه خورو چې څو پورې چې روټۍ وخورو بیا وایي چې که یا روټۍ مو خوړلي نو وایي چې لوی خو اوچت نه کړي څوک مخې ته تېر نه شي وایي ټنګ هم را باندې بد لګي دا مې د ډېرو مینهوال نه او دا د هغې مینه ده او مونږ هم کوشش کوو چې مینهوالو ته انټرټینمنټ سره سره څه داسې د کار خلک چې هغه معاشرې ته په ښه لاره یې معاشره اچولی ښه ټریک باندې اچولی او زمونږ د بچو چې کوم دی نو مستقبل جوړوي زمونږ د قام مستقبل جوړوي نو مونږ وایو چې وقتاً په وقتاً هغه خلک هم معرفي کړو معرفي ځکه کړو چې ځینې خلک دې څیز نه خبر نه وي دا ستاسو چې کوم میشن دی تاسو کومه خبره خپله وکړه میشن دی نو هغه میشن د الله ستاسو قایم او دایم لري امین چې کومه علاقه کې زمونږ په پاکه خاوره کې چې چا څه کارنامې کړي دي چې هغه راتلونکي نسلونو ته هم پته ولګي او هغه یې وستایلی شي خو
خو بهرحال زه یو ځل بیا وایم چې زه هماغه خلکو کې خو نه یم چې کوم ډېر زیات کارنامې کړې وې، خو بهرحال په ښکته لیول باندې د کلي یو کلیوال په حیث باندې چې څه د انسان نه کېږي، زه یم چې څومره د انسان نه کېږي د مخلوق خدا د خدمت دپاره، نو دا جذبه په زړه کې لرل پکار دی او بس مخلوق خدا سره مینه پکار ده. استاد جي په دې خبرو خو زه هم واقف یم، بلا سټوډنټان به وي، بلا شاګردان به وي، هغوی به په سکرین ګوري، هغوی به نن خوشحالېږي چې خپل فیملیز ته به وایي چې دا زموږ استاد و، او هغوی به خوشحالېږي. ډېر مینوال هم پیدا کړي د ریډیو د لارې نه، نو یقینا خوشحالېږي به چې زموږ استاد محترم ناست دی. خو ځینې خلک به نه وي د افغان ټي وي شیشه به ګوري، د نړۍ کې به ګوري، په خارج کې به ګوري، او خارج کې به هم په دې باوري یم چې ستاسو شاګردان به وي، هغوی به ګوري نو هغوی به خوشحالېږي. هسې هم د هغوی چې د وطن خاوره هم ورباندې ډېره خوږه لګي، نو هغوی به نن ګوري. خو زه وایم چې که خپل تعارف ما سره خو نه، خو بلکې مینوالو سره که خپل تعارف داسې وکړي نو خوشحاله به شو. نو نوم مې مور پلار ایښی دی ګل اسلام، او رهایش مې په اکبرپوره کې دی، او اکبرپوره کې ضلع نوخار چې کوم دی یو ډېر لوی کلی دی، تاریخي لحاظ سره، د باغونو لحاظ سره، دغه شان هر لحاظ سره ډېر مشهور کلی دی. نو هلته کې زه یو غریبي کورنۍ کې پیدا شوی وم، او زمونږ دا خاندان چې کوم دی دا یو داسې مذهبي خاندان دی. نو زما خوشقسمتي دا وه چې شروع نه زه چې کوم دی نو مذهبي تعلیم ته مور پلار، او چونکې ما خاندان داسې وو نو مذهبي تعلیم ته یې واچولو، نو زما خپل شوق چې کوم دی نو هغه مذهبي تعلیم سره ډېر زیات و. په دې سره سره د دنیا تعلیم هم ضروري وي. نو په ګورنمنټ پرایمري سکول نمبر 1 اکبرپوره ورته مونږ وایو، او دا ډېر یو تاریخي سکول دی، هر لحاظ سره دی ډېر اوچت اوچت کسان پیدا کړي دي، او د هغه وخت نه د دې سټینډرډ د دې څومره چې سټینډرډ و د ایجوکیشن او معیار د ډسپلن و هغه قایم و. نو هلته ما پنځمه پورې سبق ووی، او بیا د اکبرپورې په های سکول کې مې داخله واخیسته شپږم کې، او لسم مې هلته وکړو. لسم نه پس چې کوم دی نو د تعلیم شوق ضروري خبره چې هر چا کې وي، نو بیا انټر مې د ګورنمنټ کالج پېښور نه وکړو، او بیا چې کوم دی نو پابندي په ما باندې به داسې نه وه چې یاره مخکې تعلیم وکړه ریګولر، خو زمونږ چې کوم حالات داسې وو د غریبۍ والا، او ما سپورټ کولی نه شو، نه یې زه سپورټ کولی شم. نو د هغې د وجې نه بیا ما وی چې یاره اوس به زه د کومه خپل تعلیم سلسله د ریګولر دا زه نشم پوره کولی، زه به پرایویټ وکړم، خو زه به اوس چې کوم دی نو ایجوکیشن ته راشم، دا زما د شروع نه پرایاریټي وه. نو زه د انټر نه پس بیا یو ټیچر ورتی شوم، او د الله تعالی فضل دی بیا ما خپل پرایویټ طور باندې بیا ما چې کوم دی نو بی اے وکړل، بیا دغه شان پېښور یونیورسټۍ نه مې اردو او پښتو کې ماسټر وکړل. چونکې ایجوکیشن سره تعلق و نو دا جذبه د سټوډنټ نه ماته راتله د تعلیم، او زما جذبه چې کوم دی نو هغه سټوډنټ ته چې یاره ما څومره په مشکله باندې تعلیم وکړو، او زمونږ کوم حالات وو چې دا شان زه د ماشومان ګایډ کم چې یاره تعلیم چې دی که نه دا ډېر زیات ضروري دی، او د تعلیم په وجې سره قامونه ترقي کوي، د هغوی معاشي حالات، معاشرتي حالات، اقتصادي، اخلاقي، دا ټول په تعلیم سره بهتر کیږي. نو دا پیغمبري پیشه هم ده او زمونږ خانداني پیشه هم ده وه. نو الله تعالی هم زه د ایجوکیشن ته راوستم د یو ټیچر په حیث، او اوسه پورې ایجوکیشن کې زه د یو ټیچر په حیث خدمت کوم. او نن سبا چې دی نو ما خپل کلي کې وخت تېر کړو، 29 سال ما خپل کلي کې تېر کړل، چې کوم ځای کې ما سبق ویلی و، دا زما خوش قسمتي وه چې 15 کال ما کوم ځای کې سبق ویلی و. هلته کې ما بیا
29 سال د خپل سرویس تیر کړل د ځوانۍ صحیح دی او بیا د پروموشن کیسه کې خبره راشي نو نن سبا ګورنمنت میډل سکول چوکي مامریز ورته وي ډسټریکټ نوشهره کې هلته کې ایز هیډ ماسټر کار کوم او زه هم هیډ ماسټر نه یم زه یو بس خدمتګار یم د کام که پوسټ ښکته وي که بله وي که هر یو وي خو زما دا یو یقین دی چې یاره په کم لیول باندې انسان وي د خپل ملک د خپل دین خدمت دی وکړي او څه چې الله تعالی ورکړي وي د مور پلار نه زده کړي وي د استادانو نه زده کړي وي د ولس نه زده کړي وي د پوهانو نه زده کړي وي هغه د نوي نسل ته منتقل کړي چې نوی نسل همدغه شان بیا رواني نو دغه سمه دی دا راته استاد چې مطلب تعلیمي هلو ځلې خو ستاسو وشوې دې نه علاوه د سوشل ورک ته راځم چې د خدای خدمت چې خدمت خلق ورته ویلې کېږي د هغې هم مینوال خو ډېر زیات خبر دي خو زه غواړم چې د سوشل ورک په اړه تاسو ډېر خدمات دي په کلي کې کلي سره ګردنوا کې او بیا ورسره په ډېرو ځایونو کې خدمات دي نو د سوشل ورک په اړه باندې هغه راسره شریک کړي چې کوم تجربه ده بیا ورسره چې کوم د خدمت د لارې کومې ستونزې راغې کوم اکټیویټیز راغه هغه هم راسره شریک کړي عدنان شاه سوشل ورک چې دی که نه دا اصل کې خدمت خلق ته وایي او خدمت خلق چې کوم دی نو دا د پخوا نه مونږ که وګورو نو زمونږ د نبي علیه السلام د وختو نه مونږ ته باقاعده ښودلی شوی دی چې اصل د خلکو خدمت کول دي د مخلوق خدا خدمت کول دي بیا خلفای راشدینو زندگی چې مونږ وګورو نو د هغوی ټوله زندگی د خلکو د خدمت دپاره نه د الله تعالی د عبادت نه پس چې دی د ټولو نه زیات د ثواب کار چې دی که نه هغه د الله تعالی د مخلوق خدمت کول دي نو دا بعض اوقات دا قدرتی په انسان کې دا جذبه پرته وي او بعض اوقات چې داسې څه کسانو سره ملو شي نو هغه کسانو نه د مشرانو نه دا جذبه په هغې کې راشي نو تاسو د سوشل ورک خبره وکړه نو سوشل ورک خو ورته زه نشم ویلی ځکه چې سوشل ورک یو ډېر لوی وسیع معنه ده خو په خپل لیول باندې د خلکو د خدمت یو جذبه مې په ذهن کې واچوله چې یاره څنګه چې ما اصل کې په یو انسان باندې چې کم حالات خپل تیر وي نو هغه ته د هغې احساس کېږي نو چونکې ما تاسو ته ووایې چې زما خپل حالات چې کم دی د غریبۍ ډېر زیات وو دغه شان ایجوکیشن بیا یو ځای کې کمی راشي بیا دغه شان د هغې چې کم د غریبۍ ژوند دي بلکې زه تاسو ته وایم چې ما میټرک کله کولو نو بجلي به نه وه زمونږ نو یقینو ساته زه اوس هم هلکانو ته وایم چې ما به د ډیوې په رڼا اوس خو ډیوې هم نشته او یا چې کوم دی نو شمه به وه نو هغه به مې ځان ته ولګوله او سبق به مې وې نو هغه خبرې ما ته یادې وې نو زه وایم چې دومره په معاشره کې داسې غریب خلک شته چې ضروري نه چې ستا سره پیسه وي نو ته به خدمت کوې بلکې دا جذبې نه دي جذبه دا انسان چې کوم دی که نه په جذبو باندې مخکې ځي نو دا جذبه د استادانو نه مونږ ته په سکول کې میلاو شوه او د مور پلار د طرف نه هغوی به همدغه وی چې یاره تاسو نورو سره ښېګړه کوئ د لاس پو خدمت کوئ نو دا وړې وړې خبرې چې کله انسان شروع کړي د خدمت خلکو نو دته بیا لارې په خپله خدای پاک کولوږي خو دا یو خبره ده چې کله په انسان کې اخلاص وي د خلوص جذبه وي خودغرضي او مفاد پرستی د دنیا ورګنۍ نیت صفاوي او دا بنی چې یاره ما ته به ورکې څه میلاویږي نو الله تعالی بیا تاله ډېر څه درکوي نو دا جذبه چې کله وي نو تا ته الله پاک لارې کولو کي نو د خدمت خلق دا خبره چې ما د نوجوانانو نه شروع کړه لکه چې دا زمونږ د ځوان طبقه چې ده که نه دې کې جذبه ډېره زیاته وي د کار کولو دی طاقتوره وي او دی ته چې یو کار ووایه که نه دی په شوق سره کوي بیا نو ما ځان سره د کلي یو څو ځوانان ځان سره کړل او 1993 کې ما یو سوسایټي جوړه کړه اکبرپوره یوث ویلفیر سوسایټي په نوم باندې او دې کې ما سره شروع کې 15-20 کسانو او مونږ به کم از کم د لاس پو د خدمت چې کم دی دا به م کول او بیا رو اسکولونو ته به ادارې مختلف راتلې تنظیمونه به راتلل هغې کې بیا مونږ سره دا فایده وشوه چې د ځوانانو د ټریننګز چې کم دي مختلف قسمه
لکه د بیهیویر ټریننګ د ټولو نه زیات کیریئر کونسلینګ شو د غشلو ګایډنس شو کیریئر کونسل د مستقبل بس جوړیږي اسکل هنر بیا الکانو کې پوتنشل وي سټوډنټ کې پوتنشل وي هغه چې د ځای کې دونه بچ نو داسې خدا تر سي دارېشتا هغه سره به موږ رابطې وکړو موږ ته پته ولګیدا نو هغه به وختن فوختن کلی ته راتلل موږ ورته وجرو کې تنظیمات کوله یا په سکول لیول باندې نو دغه شان به موږ سره د الکانو د سټوډنټانو بلکې یوازې میل نه بلکې د فیمیل شوبه هم موږ سره ورګراله او موږ ورګ ډیر زیات داسې ځوانان شو چې هغه کې موږ د کیریئر کونسل یا د هغه کې د نور خلکو د خدمت جذبه یا چې کوم نه نو چاته د ګایډلاین نو دا موږ ته هغه ته یو فورم موږ ته ملو شو او موږ هغه نور سټوډنټ ته ورکو نو دې سره سره چې کوم نه نو زموږ جذبه نور هم سیوا شوي ما چې بغتل نو ریسپانس به کېدو د عوامو د طرف نه به موږ سره ریسپانس کېدو نو دا رو د خدمت خلک جذبه دلته نه واسطه کله شروع شو نو دا داسې یو جذبه وي چې دا څومره انسان عمر زیاتیږي کنه نو د جذبه کمیږي نه بلکې جذبه نور هم سیوا کیږي سوسایټي کله جوړ شو چې کومه باقاعده ته سوسایټي جوړ کوم نوجوانان راوځي شو کار خو مونږ ډېر وخت نه کولو خو بهرحال چې کله تاسو کومه خبره وکړه چې د یو سوسایټي داسې یو منظم شکل کې نو دا ماته یاد دي چې ما په 1992 کې 1992 کې ما باقاعده د دې تنظیم بنیاد کېښودو اکبرپوره یوث ویلفیر سوسایټي بیا مختلف تنظیمونو سره به زمونږ کارسپانډنس و نو هلته کې بیا موږ ته دا بینیفیټ میلو شو چې یو اداره دا راغله چې هغه وی چې تاسو کې دومره جذبه شته نو موږ به تاسو له دلته کې یو سنټر کولو د زچا بچا یا د فیمیل د هیلث سیاد د ماشومانو زنانو دپاره خو تاسو به له ځای ورکوئ اوس ځای خو هم کلي کې یو مسله وي چې کوم ځای کې زه نو خامخا هغې کې د یا خو اجره وي د خلکو د ناستې پاستې ځای وي یا چې کوم دی نو د کرایو مسله وي او ما سره چې داسې ځوانان وو چې هغوی به صرف هغوی د تنخوادار نه او نه مونږ چانه چندې ماهانه چندې هم چانه نه غوښتې نه مونږ چېرته منتلي څه انکم به و نو بس ما وی چې یاره دی دلته کې دومره زیات راضي او انټرسټډ دي او زموږ د علاقې دپاره نو ما یو ځای په کرایه ونیو او 500 روپۍ به ما د خپلې تنخواه نه ورکولې او نوم به مې ورته ورکړو چې دا د اکبرپورې یوث ویلفیر سوسایټي د کولیبریشن سره دي نو 3 کال هغه سنټر وچلېدو هر لحاظ سره د هغې بیا موږ ته دا فایده وشوه چې زموږ نور ملګري ټریننګس کې رالل او د خوشحالۍ خبره خو دا ده که نه چې په هغه هلکانو کې او په هغه ماشومانو کې چې کله به موږ سره ماشومان راتلل زه ورته ماشوم هغه وخت سره وایم اوس له خیره ځوان شوی دی یو عدنان شاه هم راسره و عدنان شاه هم راسره و د شپږم نه تر لسمه پورې بیا دې وخت کې دې هم دا اکټیویټیز کې حصه واخیسته او دغه بیا رو چې کوم دی نو مونږ د تنظیم چې کوم دی که نه دا لږ شانتې د دې هلې ځلې زیاتې شوې مطلب چې هغه د حکومتي په کاغذونو کې دا هم مهمه وه چې ضروري شي ځکه چې دا ضروري ګڼلی کېدل نو زمونږ د کلي چې کوم دی نو مونږ چې کله دا بیا که خیال کوئ بالاکوټ کې زلزله چې راغله 8 اکتوبر 2005 ته زلزله نو دا مونږ د اکبرپورې د نوجوانانو د طرف نه یو کیمپ ولګولو په اډه کې او 3-4 کسان میلو شو مونږ سره پای کې تم شامل وې ما ته پته ده 3 کسان نورو یو ته ورسره نو مونږ خپلو کې دا سلا وکړه چې یاره دومره خادم شاه صاحب یو نجیب ما سره یو احمد صاحب او یو عدنان شاه راسره نو دا مونږ چې کېناستو نو مونږ خبره وکړه چې یاره هلته کې د دې رونو د دې خویندو د دې ماشومانو په مونږ هم څه حق دی خو مونږ وکتل چې مونږ سره خو په لاس کې څه شته دی نه نو بیا مونږ داسې وکړل چې مونږ وی یو کیمپ به ولګو نو په اکبرپوره کې مونږ یو کیمپ ولګولو د 3 ورځو دپاره نو هغه کیمپ دومره کامیاب شو هغه کیمپ دومره کامیاب شو چې بیا ما ته یاد دي چې د الله فضل دی او خلکو ډېر زیات تعاون وکړو خلکو ډېر زیات اعتماد وکړو چې 3 ټرکه باقاعده سامانو او 16 رضاکار ورسره په خپله مرغۍ باندې به راتلل چې مونږ ورسره ځو او روژه هم وه نو د روژې به مونږ به راتلو سهار کې به هم کیمپ چلولو ټولو ملګري به راسره چا به سر وړل چا به سر وړل مونږ به ورته باقاعده په لوډ سپیکر اعلانونه کوله تر دې پورې چې د اوبو دا بوتلې نه دي دا به ورته وایي مونږ کورونو کې ډکې کوي صفا سوتره کوي او دا به مونږ وړو ځکه چې هلته کې د اوبو ضرورت هم ډېر زیات نو 48 رضاکار
بالکل ینګ هلکان فوجیان بالکل ینګ هلکان او بس بالکل فوجیان لکه او ورسره به یو مشر د هغوی د ګایډنس لپاره ما به خپل کیم چلولو دلته کې او باقاعده ماښام چې به م روژه ماته که هلته کې او ډېر خوند به یې کولو هغه روژې ماتي ځکه چې ما درته وایې که نه چې لکه دې سوشل ورک کې به دې ځان ایر کړی د بل سوچ به کې نو بیا به همدغه ملګري به کېناستو ماښام به په ځمکه روژه ماته که او د هغې نه پس چې کوم دی بیا به مونږ یو ټرک 16 ملګري به ورسره شو او بالاکوټ ته لاړل نو دا خو بیا د علاقې خلکو ته دا پته وه د هغوی ته چې پته ولګېده چې دوی په خپله خدمت کوي لګیا دي نو بیا دومره مدد رالو چې بیا مونږ سنبالولی نه شو نو بهرحال دغه د خلکو اعتماد په مونږ باندې و او مونږ هم دغه خبره کوله چې مونږ ډېر زیات انسان خو ګناهګار وي ډېر زیات وي خو لکه چې کله تا ته یو عوامي یو کامي فرض د حواله شي یا تا سره د عوامو امانت راشي نو ته به کم از کم کوشش کوې چې د امانت کې در نه څه خیانت ونه شي اجر خو الله ورکوي د انسانانو نه به ته اجر نه غواړې نو هلته نه مونږ ته یو نوې جذبه بیا میلاو شوه ځکه چې تاسو ته پته ده هغه بوډۍ به چې راتله هغه لږ تاسو په خپله وایي کتونکو یقینا بالکل که دا استاد جي نه که دا خبره د خبرو کې پاتې کېده دا ما ته بالکل یاد دي او په هر فورم باندې دا یو ډېر زنده مثال دی ډېر خوند کوي یقین وکړه چې اوس هم دا دی چې هغه کیسه کوم زما په جسم باندې ویښته ودرېده هغه بوډۍ به سهار وختي سبزي روړه او هغه سبزي به یې روړه وایي نو خادم شاه صاحب به ورسره داسې دغه کول په مذاق کې چې دا به څنګه رسېږي هغوی خو کورونه وران شوي دي څنګه به نو هغه بوډۍ به همدغه ویلې چې یاره بس زه خو د ورځې بینګلی وشو کومه ټماټر وغیره وشو کومه د اکثر لا په کلو کې داسې چې د زنانه ډېرې محنتي دی چې کوم دی نو د بینګلی زنانه شو کوي د په پټو کې او بیا چې کوم دی نو مارکیټ ته راځي داسې بهرحال هغې به د خپلې برخې د خپلې حصې هغه یو خدمت یو کومک چې کوم دی بالکل هغه به روړو چې بس وایي زما اړه په دې مطمئن دی وایي چې یاره تاسو نو شروع کې به وایي چې همدغه په دې عادي به مونږ په دې څه وکړو که نه خو بهرحال چې د هغې هغه جذبه به هم کته وایي که تاسو پرې هر څه کوئ خو دا د هغه خلکو دپاره زما طرف نه دا یو حالانکې هغه کور ته ضرورت به و نو هغه به بیا مونږ باقاعده پیک که او هغه خلکو له به هم ولېږل هغه ټرک سره چې یاره چېرته به خو به په کار راشي تاسو وکتل بیا چې زنانه به داسې وي چې هغوی به باقاعده واشنګ مشین به یې روړل چې نغدې پیسې به ورسره نه وې یا به یې خپل زیورات چې کم دی هغوی به یې راولېږل لکه خو صرف دا خبره وه چې د خلکو اعتماد او خلکو کې جذبه ډېره زیاته وي خو لږ شانتې موقع ورته ورکول پکار دي اوس د دې نه پس زموږ د کلي یو ډېر ستر مشر و الله دې وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي د هغه ډېر زیات کردار و د هغه نه مونږ ته ډېره زیاته حوصله میلاو شوه حاجي صنوبر خان صاحب بس الله دې ورته جنتونه ورکړي او بس هغه مونږ سره په 2009 کې وزې شو او د دې زلزلې او د دې آی ډي پیس په وخت کې د سواد آی ډي پیس چې کوم بالکل دغه وخت کې مونږ سره چې مونږ د سواد آی ډي پیس د پاره بیا خپل کیمپونه وچلول هغه مونږ سره دا شامل شو باقاعده بیا هغوی دا چې د نوجوانانو کې خو جذبه زیاته پرونه مړه نو کیسه یې را شو سره ته بله کیسه یادېږي هغه حاجي صاحب چې کله مونږ جاین کړو نو حاجي صاحب ته پته نه زما خیال دی زه نه وم هغه ټایم کې اپسنټ وم د یو سیټ جوړ کې تاسو سره چې ملاقاتونه شو یا حاجي صاحب چې کوم دی نو میټینګس یې شو نو حاجي صاحب زه ما ته وایي ته زما وایي پېښور کې حافظ د تلګ راشه ما سره هسې میلاو شو که نه صحیح ده نو مونږ خو به لکه اوس داسې لکه هغه وړوکوالي کې ډېره جذبه موسم دی الله تعالی ډېر دغه راکړي همت راکړي درکړی به انشاءالله نو زه پېښور ته لاړم اشنغرۍ کې به د دې درېیم چت کې دفتر و نو چې کېناستو نو ما ته وایي چې را وایي مونږ یو میشن سټارټ کړی دی حاجي صاحب ما ته وایي زه ما سره ملګری م راسره نو هغوی یو میشن مو سټارټ کړی او د میشن کې چې کوم دی نوجوانانو ضرورت تاسو به د خپلې محلې نه به نوجوان مارته خدای بچي نو مې واغشت نو بس زه بیا غلی شوم چې مونږ خو الریډي د دې سیزي صحیح وکړو لکه بس دغسې تاسو خبر جایز هغوی بیا ما سره کېناستل نو زمونږ د دې جذبې نه او د هلکانو د دې جذبې نه ډېر زیات متاثر شوي نو هغه کې ډېره زیاته جذبه وه خو هغه سره پوره ټیم پکار و هغه ته نو بیا مونږ سره کېناستل نو یره که تاسو داسې وکړئ چې د اکبرپوره یوث ویلفیر سوسایټي چې ده دا مونږ په یو بل نوم باندې
دا زم کو هغه کې او دا لګ واست کو لګ د دې هلې ځلې زیاتې کو نو مونږ ورته مونږ ته خو د داسې مشرانو ضرورت وي نو بیا د هغې نه پس د حاجي صنوبر خان صاحب الله دې مغفرت اوس نصیب کړي نو د هغوی په مشرۍ کې مونږه SRDP جوړه کړه د دې اکبرپوره یوث ویلفیر سوسایټي له نوم ورکو سوسایټي ریهیبلیټیشن اینڈ ډیولپمنٹ پروګرام تنظیم برای ترقی و سماجی بهبود دا ولا مونږ اردو کې نو ورکو ګران نوم دی خو بهرحال اوس د اکبرپورې په SRDP باندې بس چې کوم ځای کې SRDP د اکبرپورې په خوشه علاقو کې نو د هغې بیا دا نوم رالو نو مونږ ته د مشر ضرورت و اجي صاحب ته به مشر یې مونږ به سره ورکران یو نو هغوی ډېر زیات منډې تړې والې حد نه زیاتې منډې تړې والې او مونږ دا په صوبایي لیول باندې دا وړوکې غوندې تنظیم چې مونږ شروع کړه د 2-3 کسانو نه دا الله تعالی فضل دی په صوبایي لیول باندې بیا هغوی رجسټرډ هم کو او د هغې په فورم نه اوس هم مونږ چې کوم دی نو د اجي صاحب وفات شو بیا الله دې وبخي او د هغې میشن چې کوم دی که نه هغه اوس هم مونږ هماغه شان جاري ساتلی دی او مونږ ډېر زیات خفه یو خو بهرحال مرګ او ژوند خو د الله تعالی یو بوټی وکرلو دا هغوی بس شامل شو او مونږ هغوی سره شامل شو د هغوی د سوري لاندې مونږ د هغوی په مشرۍ کې کار شروع کړو هغوی یو بوټی وکرلو او اوس یې مونږ خصمانه کوو ابیاري کوو او زه یم چې دا چا کې لږ شانتې جذبوي که نه جي دا انسان مړ شي خو د انسان کردار چې دی که نه هغه ټول عمر دپاره ژوندی وي نو الانکه هغې سره زمونږ دغه د سوشل ورک رشته وه دعاګانو کې اوس هم زمونږ هغه باقاعده یادي بلکې ستاسو خو لار هم په هغې باندې بلکل هغه نو زما هر وخت دپاره د هغوی چې مونږ ته یو حوصله راکړه یو همت یې راکړو هغوی ته د دفتر معلومه وې نو هر لحاظ سره مونږه د هغوی چې کوم دی نو ډېره مننه کوو سمه ده بلکل و دې نه پس چې کوم دی نو بیا سیلاب راغو بس زمونږ په دې ملک کې څه نه څه الله دې رحم کوي خو څه نه څه بیا سیلاب پکې راغو سیلاب هغه ریوایول وکړو د جذبې چې کوم دی د 2005 ریوایول وشو بیا هغه هغې نه زیات لانګ ټرم د چا خبره چې براسیزو تاسو دا کوم چې ټاپک د سوشل ورک شروع کړو نو کوم ځای نه چې مونږ ښکته لیول نه شروع کړی نو اوس تاسو د سیلاب خبره وکړه نو کوم علاقه زموږ په علاقو کې چې کوم سیلاب راغلی و نو 2 ورځو پورې زموږ رابطې ټولو سره کټ وې نو بیا هماغه کار وشو چې 2-3 ملګري ورکې رالل او په هغې کې هماغه خبره وه جذبه وه که نه یو مشر یو پوینټ ورکوي کشر ته یو ځل ووایي که نه دوباره بیا کشر کې په خپله هغه پوټینشل وي او هغه بیا ډېر زیات مخکې کېږي نو بیا ملګري 2-3 رالل ما ورته څنګه چلی و یاره سیلاب خو ډېر کار خراب کړی دی ما ښه نو بیا موږ څه وکړو وایي بس جي د خپلې حصې کردار ادا کول دي نو ما ورته وی ما کوم ځای کې زمونږ متاثرین راغلي دي نو چې مونږ اډې ته رالو اکبرپورې اډې ته او هلته کې مونږ سکولونه وکتل نو په 9 سکولونو کې د اکبرپورې غیر چاپیره په 9 سکولونو کې هلته کې متاثرین پراتو زیات ورګې زنانه او ماشومان ورګې تقریبا هغه فګر داسې 45 4500 پورې موږ سره تعداد رسېدلی تا ته پوره ریکارډ یاد لږ ما نه ورګې هېرېږي نو تاسو ورته مدد کوئ خادم شاه صاحب رجسټر کې لیکلو خادم شاه صاحب هغه لیکلو کې ډېر زیات دغه نو موږ سره د بیا موږ د SRDP ملګري م راغونډ کړل حاجي صاحب الله دې وبخي دې وخت کې هغه وفات شوی هغه وفات شوی فروری کې هغه وفات شوی نو خو جذبه خو زمونږ هم د هغې نه میلاو شوی نو خادم شاه صاحب موږ سره ظفر صاحب تاسو په پېژنئ هغه که پروګرام ته ناست یو اوري که نه ظفر صاحب بالکل او ګوري نو بیا موږ کېناستو میا صاحب میا کرامت شاه موږ ته یو بل ملګری میلاو شو بیا لکه او موږ ته مشران ښه میلاو شو دا د هغې رهنمایي وه نو د میا کرامت شاه په مشرۍ کې د حاجي صاحب په ځای بیا موږ میا کرامت شاه ځان نه مشر کړو او اخلاصمند سړی دی ډېر زیات منډې تړې والا دی ما د هغې یو بل کیسه را یادېږي متاثرین ته مونږ لاسګاډو کې به بلکل رسول نو داسې کار وشو یو میم ته تاسو خو د سیلاب د خبره کیسه شروع کړه که نه لاسګاډي کیسه را نه هېرېږي هغه میا صاحب کېناستو په لاره د جینکو سکول ته چې خوراک بیمار و که نه نو کېناستو نو زما خو شوګر کیسه وایي ګډه وډه ده نو عبادالله ورته وایي چې یاره دینه روټۍ نو هغه داسې ویلې
حالانکه میا صاحب مشر خو هغه یا مشر هم چې هلته حرام کړي دي که نه نو لکه تا کې ګوره چې هغه ډېر پوزیشن لو شو د بي پي خو د خدمت دپاره مخکې ولګه تاسو دا خبره کوئ لګه چې کله ما تاسو وخت چې دا قومي امانت وي که نه که هر چا سره وي په څوک کم لیول باندې کم ځای کې وي او قومي امانت ورسره وي نو دې امانت کې به دی ډېر زیات خیال ساتي ځکه چې دا د ټولو ذمهواري وي په ده باندې نو ما چې کم کسان راغونډ کړل ټول تاسو وایي ټول ملګري راته راو دی کې نوي کسان موږ سره رالل او تاسو ته یاد دي چې تقریبا 60 پورې موږ سره کسان بیا نوجوانان موږ سره شو لکه چې کم هر وخت په فیلډ کې سره د روژې باوجود نو هلته کې موږ یو حلفنامه لیکلې وه یو سټیټمنټ فارم لیکلی و چې زه دلته کې د متاثرینو سیلاب مدد به کومه خو زه به خپل خودغرضي مفاد پرستي دا به زه شاته کېدم او زه به چې کله خدمت کوم د متاثرینو عزت نفس خیال وساتم د دوی د هر لحاظ سره خیال وساتم او د خپل ځان دپاره به ورکې پښتو کې وایي که نه ډډه به نه وم او بلکې ما ورسره یو جمله سیوا که چې یاره که د متاثرینو دا کوم خوراک څښاک چې مونږ تیارو یادوي له چې څوک سره وړي یوه دانه وریجه یوه نولۍ روټۍ که چا داسې استعمال کړ نو بس بیا به د متاثرینو به هغه په باره کې به باندې بلکل نو دا دومره سختې پابندیانې وې او تاسو ته یاد دي که نه چې کله به مونږ د تقسیم وکړ تاسو به ټول تقسیم وکړل زه به کیمپ کې وم نو بیا به مونږ 3 بجې یا 4 بجې اډه کې به وکتل نو چېرته چولې به میلاو شو یا به چېرته پیکوړې میلاو شو نو دې ملګرو ته به م کېښل او هغه به یې بیا وخوړل ډېر خوند به یې کولو او دا کومیټډ خلک وي زه یم چې تاسو سره د 0 کسانو په ځای باندې که در سره 50 کسان وي د 500 په ځای باندې در سره 20 کسان وي د 20 کسانو په ځای باندې در سره 10 کسان وي خو چې مخلص وي هر لحاظ سره نو کامیابی به انشاءالله ستا وي سمه ده یقینا کتونکو بالکل په سوشل ورک باندې را او سوشل ورک خو ډېر وسیع دی او کارونه هم داسې دي نو دا خو چې کوم پېګوړې 3 بجو 4 بجو کې راغله دا روژه شروع شوې نه وه او بیا د پاسه پې د سر روژه راغله دا 4-5 ورځې 10 ورځې پس روژه راغله 4-5 ورځې پس مطلب دغه چې په 29-30 تاریخ باندې سیلاب راغلی نو دغه په 6-7 باندې روژه راغلې وه او بیا چې کوم دی نو الریډي 4200 متاثرین چې کوم دی نو مونږ رجسټرډ کړي خپل ځان سره او د هغې مونږ یو انفارمیشن او امدادي کیمپ چې کوم دی نو هغه په د اکبرپور مین اډه کې به او یقینا روزانه به خلکو چندې به م ورکړو خو چندو سره سره چې کوم دی نو چا د فوډ ذمهواري اخیستې وه که هغه مونږ به داسې چې کوم ولنټیرز دي نو هغه به د تارو جبې سره خواشه کې په بونه به م هلته نه متاثرین د به د 4200 متاثرین ته مو خوراک رسو او دا د نوجوانانو د ټول ټیم عهد کړی و چې پیله به هغوی روژه ماتی نو پس د هغې نه مونږ به روژه ماتو اکثر لا به داسې وشو چې مطلب هغه ډسټریبیوشن کېدو نو هغې کې به اذانونه به وشو او بیا به چې کوم دی نو حالانکې هغه خلکو به وایي چې تاسو وخورئ څه خو بالکل په دې هلکانو به وایي دوی سره به یره مو او بل دا چې جذبه وه بس هغه به داسې بالکل منع کول به دغسې به په لاسګاډو کې په ډاټسنو کې داسې ډاټسن هم 2-3 چې خلک به ورته ایس آر ډي پي لنګر او هغه داسې او لنګر هم مونږ رامیا صاحب ګاډي باندې به مونږ کچن لیکلی یو لنګر به مونږ لنګر جوړ کړ چې هلته به دیګونه پخېدل بهرحال دا ټول کیسې کتارې بیا به پکې داسې مخیر زراعت هم چې هغه وکتل چې په اکبرپورې په سیمه کې داسې یو فلاحي تنظیم دی هغه داسې هلې ځلې کوي او هغه بالکل د صدق زړه سره کوي او صحیح طریقې سره ډسټریبیوشن کوي نو عبدالحمید ګوړواړه صاحب چې کوم دی کوم اتفاق کډني هاسپټل چیرمن دی نو الله دې والا عمر دراز ډېر ورکړي او اجر صحت سره نو هغه هم چې کوم دی نو په دې کیمپ باندې په دې تنظیم باندې باور وکړو هغه بیا د اکبرپورې د عوام دپاره چې کوم دی نو اکبرپور او د ګرد و نواح چې څومره متاثرینو هغوی دپاره چې کوم دی نو بیا ډېر پیکیجز او بیا دې نه علاوه ډېر خلک وو چې 1 لاک روپو پورې به څوک راغلو چک پې ورکړو دغه به ورکړو داسې نو ډېر نامې خو راته ځینې یاد دي ځینې داسې نه یاد دي داسې بیا مونږ د شپې 12 نه بیا پښمنۍ شروع او عدنان شاه خبره کوي ګرانو کتونکو چې د پښمنۍ به ډېر خوندناک خبره وه چې کله به زمونږ چې کوم دی نو ملګري به یو ځل روژه ماتې تقسیم کو
او ایله بلا فارغ شوي نو چې هلته کې به مونږ ولا فرش پېشمنۍ تیارولو او څنګه چې تاسو وایي چې لکه یو تنور باقاعده مونږ په ټیکه اخیستی او یو ورسره کوکو نو دا ډېر ګران کارونه وي او بله دا یي چې لکه یوازې وریجې به هم نه پخولې که نه متاثرینو نه به ته په خپله ګرځېدی باقاعده به ګرځېدی تاسو ځکه چې زه خو به کیمپ کې وم که نه او تاسو ته خو به دا ډیوټي حواله وه چې تاسو روزانه لپاره دا وګورئ نو هغه ډسټریبیوشن سره ستاسو دا ذمواري وه نو مینیو به باقاعده وه هلته به م ورته لګولې وه نو ښه سټینډرډ خوراک و د الله تعالی رزق الله ورکوي دا روزي رسان چې دی الله دی زموږ په دې باندې یقین دی خو چې اخلاص سره کار کوي که نه نو دې خلکو باندې تکلیف راغلی و دا تکلیف په مونږ هم راتلی شي دا په بل هم راتلی شي دا په بل هم راتلی شي او بلکې دا به مونږ ته یو احساس راکړو چې کم انسان غریب دی هغه باندې هر وخت داسې لوږې تندې به تېرېږي خو نورو له پکار دي چې دا شان جذبه یوازې د سیلاب کې یا زلزله کې نه بلکې عامو روزو کې هغه دې دا وګوري چې یاره زه څنګه وخت مې تېر کړی دی نو دا شان د دې خلکو امداد کول چې دی د هغې کې جذبه راځي بل مونږ په لاسګاډو کې به دا پېشمنۍ تقسیمولو ولې یو نږدې به راسره سکولونه نو ډېر خوند به یې کولو تاسو ته څنګه لګېده نو زه به وایم چې ماښام نه پس به داسې زموږ د دې کور حالت به لږ داسې سخت و نو مشر روریانو لار خو بس نه وي خو دا روریان به مې سخت و که نه نو هغوی به ماښام نه پس زموږ د کور نه وتګ به نه و زه به ما به داسې کار وکړو چې بهر نه به تاله ولګوله به ووتم که نه او ما ته به دا خوند راکولو چې مونږ به چې څنګه رو جماعت ته وشو دغه به وشو نو هغه تراویح مې الله دې معافي کوي هغه به م رانه هېرې او بیا به کچن لنګر سایډ ته به راغلو او ټول به ناست وو ګپې شپې به لګېدې او شیرزمان صاحب کوکو سی نوم دی نری غونته کې شیرزمان او که څوک دي کوک چې کوم کوکه هغه به مشهور شو پوره علاقه کې ډېر زیات چې رحمان ګل تاسو مشهورتیا کې رحمان ګل باورچی حاجي دغه ما سره خوړلې خبره اډ کو کنه ملک شهریار چې کوم دی شهریار صاحب او د هغې فیملیز مونږ سره د شپې ورځې به ګرځېدل جنید دا اوس چې کوم مونږ وایو چې یاره دا زمونږ کل دی که نه دا نن سبا ای پی ایل کې مشهور نو دا کسان به وو که نه چې دوی به د شپې هر څه پرېښي او چاجوشونه به ورسره وو او د متاثرینو باندې دا زه اوس هم هغه خلک چې ګورم چې کوم چا مونږ سره دی کې باقاعده منډې تړې والی وي کېدای شي زموږ هغې سره رشته داري نه وي خو دا د سوشل ورک یو داسې رشته داري ده که نه چې زه هغې ته ګورم ما ته زما د زړه نه اچانک دعا وخېږي د هغې دپاره د متاثرینو دپاره چې مدد کړی او بیا بله خبره ورکې تاسو چېړلې ده نو هغه د متاثرینو وادونه هم چې کوم هغه بیا دنیا کتلي چینل والا راغلي وو که نه د متاثرینو ودونه هم داسې په دوم دام کړي وو چې یقینا ولې چې د هغې پیله نه رښتې یا هغه د چا خبره نیټې ښودلی شوې او هغه ډیټ مونږ وایي چې یاره نه د دوی کورونه که دغه دي ختم دي خو لکه مونږ به د دوی هماغه رسمونه او ټول هر څه رسمونه ډول بینډ باجې سره ښه مزېدار زه ګورم که چېرته کلیپونه پیدا شو که داسې مې هغه لږ شانتې په دې پروګرام کې شامل کړي د سیلاب خبرې هم کړي که نه نو چې دا اکټیویټي وي نو پوره کوشش به کوو ډاکټران صاحبان چې پکې سیف الله صاحب بالکل مونږ سره هغه زمونږ د کیمپ افیشل ډاکټر و که نه او د رازق صاحب وحید الله صاحب الله دې رازق صاحب وکړي هغې زوی وحید الله صاحب نور داسې ملګري چې هغوی به امدادي کیمپونه د میډیکل کیمپونه چې کوم دی نو هغه به لګول ډېر ملګري شاه صاحب حسین شاه صاحب چې خصوصا هغه به کېناستو سهار وختي هغه به تلاوت به م کول او خیر الناس قاري فدا صاحب او ذوالفقار صاحب په جوماتونو کې اعلان وکړ سمه دی او زه یم چې د اکبر پورې هر یو ماشوم هر یو زنانه هر یو مشر هر یو کشر او ګردنوا چې ملګري ټول هر لحاظ سره موږ سره مدد کړی دی او الله دې والا د دې اجر ورکړي کومې نامې رانه هېرې نو بالکل به راته بښنه کوئ و ټول خو موږ بس د کلي نوم واغلو د اکبرپوري نوم واخلو نو یقینا هغې کې بس ټول راشي را څرګند شي ټول پکې وستایلی شي او یقینا چې کوم ګردنوا کې چې کوم خلک دي هغه اوس هم ستایي چې یاره اکبرپوري کام موږ سره ډېر خپل کورونه دا سړي به کورونو ته نه راتله دوی به بهر شپې کولې چې د هغوی زنانه به کورونو کې هغوی ته به ځای ورکړی نو یقینا دا ډېر دا سوشل ورک او مونږ په سوشل ورک کې ډېر زیات مخکې لاړو خوند یې راکولو څنګه چې هلته خوند به یې کولو نو هغه خوند هم بیا دوباره راژوندی او بل دا چې زما خیال دی 42 ورځې کیمپ چلېدلی و سمه دی
روژه ورکړي پوره وه جی جی او بیا مونږ وی چې یاره د اختر ورځ چې څنګه مونږ کورونو کې مانځو جی جی داسې خو دا متاثرین دي صحیح نو دی سره خو د اختر ورځ مانځل دي نو که بیا د اختر د ورځې دپاره والا چې کوم څه تیار کړل سهار وختي چې دی ته څه کمی رانه شي او بیا د اختر د مونځ نه مخکې هغه ډسټریبیوټ کړل ټولو لګه یعنې مونږ خپل ځان اختر روژه هغې سره تېر کړی روژه مو هغې سره تېره کړې او دې کې او بالکل د هغې برکات دا و چې کومو هلکانو پکې کومو ځوانانو پکې داسې بړ چړ کې خدمت کړی نو یقینا هغه اوس هم کامیاب دي او یقینا پکې ملګري بهر ته هم لاړ هغې پکې بالکل خپل دغه د هغې لکو وکاستو خصوصا وکاستو داسې نور ملګري چې هغې پکې ډېر زیات ښه شو الله تعالی په هغه د هغې قسمت اجر ورکړو مخې سره یې اجر ورکړو نو بالکل یقینا دا و د خدمت خلق جذبه د استاد جي استاد یو بوټی کرلی او هغه چې کوم دی نو د 1952 مې نه یې کرلی او هغه چې کوم دی د دې خوږې میوې کولې خوړل بهرحال مزه بعض اصل کې علاقه کې نوجوانانو کې جذبه وه که نه نو چې دا په نوجوانانو کې جذبه نه وه نو بیا خو یو کس څه نشي کولی دا صرف د نوجوانانو دا جذبه وه چې مونږ یې مخې ته راوستو سمه ده جي سمه ده راځو استاد جي ستاسو په بل یو کوېسچن باندې چې ریډیو سره هم وابسته یې او د ریډیو د لارې هم ستاسو ډېر مینوال دي او هغه به ستاسو غږ به موري او ډېر زیات به چې کوم دی نو هغوی به داسې حیران به مي او خوشحاله به مي پریشان به نه خو حیران او خوشحاله به وي چې نن ګوري چې یاره دا ګل اسلام صاحب د چې کوم په ریډیو باندې کمپیرنګ او اناونسمنټ کوي نو بهرحال د ریډیو د لارې سره خواږه شریک کوي چې څنګه چل دا د دې سره سره دام یو سوشل ورک دی دا اوس تاسو چې لګیئ دام سوشل ورک دی ځکه چې د خلکو لارښودنه ګایډ لاین نو د یو ټیچر په حیث باندې د یو ټیچر دا ذمواري وي که نه چې هغه اوورال مونږ ورته تربیت وایو د ماشوم اوورال تربیت کې دا نه چې یوازې ماشوم د کتاب چینجی مونږ جوړ کړو بلکې هغه له کو کریکولر اکټیویټیز ورکړو هم نصابي سرګرمیان یې هغه له ورکړو دغه شان بیا نو د بزم ادب د خپل سکول د شعبې بزم ادب زه انچارج وم نو ما به دا اکټیویټیز پلان کول په دې کې به ماشومان ما نو بیا به ضروري خبره چې چلول به ما به پروګرام نو زما ذهن کې بیا یو خبره راله چې یاره بس همدغه کار کول دي ورته را نو بیا ریډیو ته مې خیال شو چې یاره لږ شانتې د دې مزه م اخیستل پکار دي د دې میډیا سایډ باندې اوس تاسو چې څنګه میډیا کې یو خوندناک منظرونه وي نو بیا زه ریډیو پاکستان پېښور ته لاړم د هغې څه اډیشن راغلی و نو دا د ستمبر د اګست 2008 خبره ده نو هلته کې ما نه څوک پیژندل نه زما هلته کې داسې څوک پیژنګلو نو بهرحال اډیشن وشو او شوق مې وه د پخوا نه بلکې یو زه چې کله لسم کې وم نو ما یو ځل په کلاس کې اردو وې ما ته اوس هم د ټیچرانو خبرې هر چا ته یادي نو هغه استاد جي راته وې خالد خان دی خدای ښه ساتي اوس ریټایر شوی دی خالد صاحب ما ته وی وایي ته خو داسې اردو یې لکه چې څنګه خبرونه کې نو وایي ته چېرته بیا خبرونو ته لاړ شه دا د 80-81 خبره وه نو هغه شی بیا زما په 2008 کې ذهن کې مې ناست و نو ما دا شی یو ټرای وکړه نو اډیشن وشو هغې کې زما وایس چې دی بس هغه یې اپروډ کو نو ما یې راشه د زده کړې دا یو بل فورم دی ولې چې هلته کې ډېر ښه خلک ډېر پوهان شاعران ادیبان له خیره راځي نو دلته نه به هم څه زده کړو نو ایز اناونسر او کمپیر هغه یې زه اپروډ کړم او 2 میاشتې تقریبا 3 میاشتې ما ټریننګ وکړو بیا دا مو ما په مونږ باندې هر ځای کې بحرانونه راغلي دا هم د روژې میاشت وه د سیلاب هم د روژې میاشت وه زلزله هم د روژې میاشت وه نو ما ته وی چې ته به ټریننګ ته راځې او دا خو د ګرمۍ روژې وې نو ما وی چې بس روژه کې به م راځم خو دا انسان کې هغه یو وي که نه یو جذبه وي که نه نو دغه شان زه بیا 2-3 میاشتې مې ټریننګ وکړو بیا یې ما ته باقاعده پروګرامونه راکړل او اوس له خیره زه ترنه باقاعده د خپل سکول نه پسه چې کله زما سره خپل پرایویټ ټیم نو زه د زده کړې دپاره زه ریډیو سټیشن پېښور ته ځم او باقاعده زما لایو پروګرامونه وي
زه په خپل شوق هم پوره کوم له خیره سمه ده. خبردار وي سمه ده. بل د اوریدونکو نه سمه ده. زه ډېر زیات زده کم سمه ده. نو نن تاسو دا خبره وکړه نو ډېر داسې دي چې هغه خو دا ټي وي چې دا د سکرین دنیا ده صحیح ده. هغه د وایس دنیا ده صحیح. نو کوم اوریدونکي زما نن آواز- کتونکي نو هغوی به نن کتلی یم چې یاره دا خو بوډا سړی دی او صحیح. نو بهرحال مینوال چې کوم دی که صحیح. نه دا باقاعده شته صحیح. او هغوی خوشحالیږي سمه ده. او دا یو شوق دی بس هلته نه پوره کوو پې بس صحیح دی. دما اخلو خبرې خو خوند کوي او ما وی چې دما پکې نه اخلو خو بهرحال اوس پکې دا هم مجبوري شي چې وړه غونډه کې دمالو د مینه بس بیا راځو چرته مزئ نورې خوندناکې نندارې د نندارو کیسې درته چې کوم دی نو داسې ښایو درته خو نه خو بلکې اورئ به او به تاسو به ترې نه مزې اخلئ مونږ سره اوسئ